السلام علیکم. آفرین دوی او د افغانستان په خلکو دوی په هر مشکل کې په هر وخت کې کا جنگ صورت او کا اسی کاروباری اتار چڑھاو او کا اندرونی اختلافات کله هم دوی د خپل ملک مخالفت نه دی کړی، د خپل ملک پسې بد رد نه دی ویلي. په هر وخت کې د خپل وطن سره ولاړ او په خپل وطن غیرت کړی خلک دي. د دې وجه نه په ما خم لګي، په مهنت کې دوی تکړه دي، په عزت کې په غیرت کې دوی تکړه دي. په هغه سخت وختونو کې چې کله دوی بیکوره شول، هجرت یې وکړلو پاکستان ته، مختلف علاقو ته، که پېښور کې وو که په نورو ځایونو کې وو، د دوی سره روزګار نه و، د دوی سره تعلیم نه و. نو په هغه سخت وختونو کې که د دوی ورکوټی وو، که د دوی ځوان وو، که د دوی ضعیفه وو، هغوی مهنت مشقت که په ولي وو، که ریډه وه، که دوکان وو، که د چا سره منډه وه، هر څه کړي دي، خو خپل تجارت خپل ځان یې را جوړ کړی دی. کاروبار نن هم د دوی کورونه که ته وګورې، د دوی بلډینګونه وګورې، مارکیټونه وګورې، که هغه په پاکستان کې دي که د پاکستان نه بهر دي، یو ډېر ښه ژوند یې حاصل کړلو. بل طرف که زمونږ د خلکو ته وګورې، هر ټیم د حکومت نه ګیلې، حکومت تا دا را نه کړ، حکومت تا تعلیم را نه کړو، حکومت تا بجلی را نه کړه، حکومت تا خوراک را نه کړلو. په خپله ګند وغورځئ د کور بهر او په سبا راشي هغه ګند نه ویډیو جوړه کړي او بیا ووایي چې دا حکومت ته وګوره نااهله دی، دا حکومت دا ګند نه اوچتوي، دا ګند. نو ګوره د افغانستان د خلکو نه سبق واخلئ. هغوی ځان څنګه جوړ کړو، د هغوی په وطن کې څه وو، کم مراعات وو، کم فیسیلیټیز، حکومت څه ورکړل او په خپله یې څه د ځان نه جوړ کړل. د هغوی په ملک کې خو هېڅ هم نه. نن سبا که ته د افغانان وګورې، دا کم ترقي حاصله کړې ده، دا یې په خپل مهنت حاصله کړې ده. یو چا حکومت هم ورسره ښېګړه نه ده کړې، یو کس هم ورسره ښېګړه نه ده کړې. خپل مهنت، خپل مشقت، خپل همت، خپل غیرت دې سیټونو ته رسولي دي چې نن د ګاډو مالکان دي، د بلډینګونو پلازو مارکیټونو مالکان دي. دې افغانانو ته روټۍ چا نه ده ورکړې حکومت چې راشه دا وخوره، یا دا کار والا یا دا کور والا، او په دې کار کوه او په دې کې اوسېږه. داسې کله هم نه دي شوي. باید چې موږ د هغې نه سبق واخلو. تعلیم یې نه و، خپله یې پوهنتونونه جوړ کړل، لینګویج سینټر یې جوړې کړې، مکتبونه یې جوړ کړل، په هغې کې خپلو ماشومانو ته، خپلو ځوانانو ته ښه تعلیمونه ورکړل. په هغه تعلیمونو دوی لاړل بهر، کینیډا، جرمني ته، فرانس ته او امریکا، انګلند ته لاړل او هلته پې ښه ژوند تېری. دا یو بل کارنامه داسې ده چې د آفرین قابله ده. بغیر روزګار او بغیر تعلیم او نن ستانه ښه روزګار هم لري او ستانه ښه تعلیم هم لري، او ته راوځه په یو چوک کې ناست وه، په بل چوک کې ناست وه، همدا ګیلې کوه چې حکومت ماله د دا رانه کړ، حکومت ماله به دا راکړي. په همدې کې زوړ هم شوې، په همدې کې به د نسلونه هم ختم شي. او بیا ماته وایي وي په مثالونو کې وي د عجب خان مثالونه ورکوه. د عجب خان مثالونه د هغه ټیم وو. ته اوس ماله د عجب خان د زامنو، د عجب خان د لمسو او د هغه د زامنو د لمسو مثالونه ماله راکړه چې هغه په کم حال کې دي، هغه څه شی کوي، هغه په کمو څومره ترقي حاصله کړې ده. پخوا تاریخونه، هغه ستا تاریخونه پاتې دي. نن سبا دور کې که ته جنګېږي، مخکې کېږي، دا به ستا نننی نسل ته وښایي چې ته په کمه ترقي یا په کمه درجه کې یې. نو دا د افغانستان د خلکو هغه مخ زه تاسو ته ښایم چې هر څومره سخت وخت په دوی راغلی دی، د دوی په وطن راغلی دی، دوی اندروني معاملات کې راغلی دی، د دوی خپله کې که یو ټسل راغلی دی، خو دوی کله هم د خپل ملک پسې سپکه نه ده ویلې، بده یې نه ده ویلې، نه بده غوښتې ده. ښه غیرت یې پرې کړی دی، که هغه په سوشل میډیا دی، که هغه مخامخ دی، که هغه په نوره میډیا دی، خو د وطن سره دوی نه کله نفرت کړی دی، نه ظاهر کړی دی، نه کله کوي، همیشه پې غیرت کوي. بل طرف دا بل قوم ته وګوره، دا چې کم ناست دی دلته، اندازه به درته وشي. او دا پښتون هله ستا مخالف کیږي چې کله ته دوی ته خپل حقیقي چهره ښایې. دوی په دروغو صفتونو باندې ډیر خوشحالیږي او ستا به ډیر تعریفونه کوي، خو که کله ته حقیقي چهره ښایې، حقیقت دوی ته ور وړاندې کې، او په هغه حقیقت کې به د دوی خیري. دوی ته چې کله ته هغه کامچوري ښایې او دا کامچوري نه بچ کې او ترقي طرف یې راکاږې، نو دا خبرې په دوی بدې لګي. د دې د وجې نه بیا غوسه جوړیږي او د دې د وجې نه تیور یا د انداز بیا بدلیږي.
نو زده کړه وکړئ د افغانستان د خلکو نه چې په څه طریقه دوی مخکې راغل، په څه طریقه دوی مخکې لاړل، دغسې ژوند حاصل کړئ. د هغوی خو ملک سره سټیبل شوی و نه، ستا دپاره خو بیا هم دومره موقع وې چې ستا په ملک کې هغه ځان جوړ کړلو، نو ستا په ملک کې تا ولې ځان جوړ نه کړلو؟ دا سوال یا نشان دی که نه دی؟ دا فکرمند کېدل پکار دي که نه دي؟ هغه افغانانو ګیلي نشته دي، دلته یې ځانونه جوړ کړ او ته دلته ناست یې او ته ګیلې کې، نو خو پوه شه چې ته بې همته یې او هغه باهمته دی. دعاګانو کې یاد لرئ. والسلام.